افغانستان کرکټ ایمرجنګ کپ سیالیو کې له پاکستان څخه ډیره شرمونکي ماتي ترلاسه کړه. چې ملګرو پاکستان ایمرجنګ یا 23 کلنو لوبډلې څه کړي دي او د افغانستان لوبډلې څه کړي دي په همدغه ویډیو کې ټول معلومات درکړو، خو دغه ویډیو تر پایه سره وګورئ. لکه څرنګه چې تاسو خبر ترلاسه کړی دی چې نن د ایمرجنګ سیالۍ په رسما ډول سره پیل شوې چې لومړۍ لوبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترسره کېده. افغانستان 138 منډې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 42.2 اورونو کې وکړلې. چې پاکستان ایمرجنګ کپ سیالۍ په دغه لوبه کې پاکستان لوبډلې 142 منډې د 2 ویکټو په توان سره په 15 اور کې دغه ټارګېټ پوره کړ. چې پاکستان 23 کلنې لوبډلې وکولی شول افغانستان ته په 8 ویکټو ماتې ورکړي. د افغانستان له طرفه عبدالملک 15 منډې، نصیر خان 14، بهیرشاه 19، شهید کمال 0، سمیع الله شینواری 11، منیر احمد 41، وحید الله شفق 14، عظمت الله عمرزي 4، عبدالویس 15، نجات مسعود 6 او وفادار مومند ناټاوټ یوه منډه ترسره کړه. همداشان د پاکستان له طرفه عمر یوسف 18، حیدر علي 14، روهیل نیازي 53، ناټاوټ او سید شکیل 10 منډې وکړلې او له میدان څخه ناټاوټ بهر شو. چې د سره د پاکستان کرکټ لوبډلې وکولی شول افغانستان ته په ایمرجنګ په لومړۍ لوبه کې ماتې ورکړي.